د ډیوی قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مشئ او ستاسو قرباني منزه شهید یو وار بیا ستاسو په وړاندې روانه یم دلته ځینې کاروبارونو ولوري ته چې د پښتنو کاروبارونه دي او د دې ترڅنګ دلته په ویرجینیا کې نن نور کاروبارونه هم پرانستل شوي دي او د لاک ډاون دویم پړاو دی، یعنی چې لاک ډاون لومړی پړاو دا و چې ډیر کم ځایونه خلاص شوي وو او دویم پړاو چې دی هغه بیا یو څه لږ غوندې قیودات یا شرطونه کم شوي دي. نو تاسو بیا یم دلته ځینې ځایونه تاسو ته د میدان د لوبو ځایونه ښایم او د دې ترڅنګ یو دوکان ته مو وړمه چې د پښتنو دوکان دی او هلته د خوراکي توکي یا مواد دي، هلته مو بیایم او تاسو ته ښیم چې کوم څیزونه هلته پرانستل شوي دي دلته او د دې ترڅنګ یو رستورانت ته مو هم بوزم د پاکستانیانو یو رستورانت دی چې هلته پاکستاني خوراکونه دي، ډیر خوندور خوراکونه هم دي، خو البته زه به ونه خورم، تاسو ته به صرف وښایم او ستاسو سره به خبرې وکړي دغه کسان چې دوی په کومو شرایطو باندې بیرته پرانستل شوي دي. دغه ټول ډیر زر تاسو ته وړاندې کوم او تاسو به راسره مل اوسئ. زه کیدای شي چې په نیم ساعت کې یا په 40 دقیقو کې بیرته لایو راشم او دغه ټول به تاسو ته وښیم، تاسو ته به ویډیو وړاندې کړم او تاسو خپلې پوښتنې هم کولی شئ راولېږئ، زه کولی شم چې دا پوښتنې هم د هغوی نه وکړم او دا مهال په لار یم، ګورئ زه تاسو ته ښیم. نو روانه یم، تاسو ته به ښیم په خیر. کولی شئ چې خپلې پوښتنې راولېږئ ګرانو لیدونکو، نو زه به انشاءالله چې کوشش وکړم ستاسو پوښتنې هم د دغه کسانو څخه وپوښتم. ویرجینیا ایالت کې د ویرجینیا گورنر رالف نارتم بیرته ویرجینیا ایالت پرانسته او دغه دویم پړاو دی چې ښارونه پرانستل شوي دي، ځینې ځایونه خلاص دي. مثلا رستورانتونو مثال به زه تاسو ته ووایم چې 50% رستورانتونه مثلا خلاص چې هغې کې تاسو مثلا که د 10 کسانو ځای وي هغې کې یوازې 15 کسانو ته اجازه ده چې هغه پرانستل شي یا مثلا هلته خوراک وکړي. نو دغه شرطونو سره خلاص شوی دی او زه به تاسو ته ویډیو وړاندې کوم، بیا هم زما سره مل اوسئ. اوس به زه ستاسو نه اجازه واخلم او په څو شیبو کې به خیر تاسو ته راځم دغه خپرونه وړاندې کوم او په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي دغه خپرونه په خیر. ستاسو د پیغامونو او سلامونو ډیره مننه کوم چې راته لیږئ لګیا یاست. وعلیکم السلام او ډیره مننه. تاسو به وینئ چې نن دلته ګورئ ښار کې هم ډیر زیات رش دی، بیروبار دی او زیاتره پرانستل شوي دي. وینئ دغه رستورانتونه لیکلي دي چې اوپن خلاص دي. نو بس په خیر بیا هم تاسو په تمه اوسئ چې په څو شیبو کې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړم او ستاسو به ډیر خوښ شي، ستاسو د خوښې وړ به وګرځي، ځکه د سیمې سره تړلې موضوع به هم وي او د ځینې پښتنو سره چې دلته په امریکا کې کاروبارونه څنګه اغېزمنه شوي دي هغوی سره به هم غږیږو، هغوی به هم تاسو ته خپل حال درکړي چې کرونا وایرس له کبله څه اغېزې کړی دی کرونا وایرس د دوی په کاروبارونو باندې. نو دا به هم تاسو ته وړاندې کړم، راسره مل اوسئ. ډیره مننه.